ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني او د امیر خان متقي د لیدنې په اړه زیاتو رسنیو خبرې کړې دي او زیات شنونکي باور لري چې ښاغلی غني به خپل هیواد افغانستان ته بیرته راستون شي. په ورته وخت کې اسلامي امارت چارواکو څو ځله ټینګار کړی چې عمومي عفوه هم اعلان کړې ده او پر خپل ځای روانه ده. تر دې دمه اشرف غني د بیرته راستنېدو موضوع لا هم د اټکلونو په کچه ده. آیا ښاغلی غني به بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او که نه؟ تر اوسه د دې په اړه رسمي خبر نه دی خپور شوی، خو زیاتو رسنیو خبر ورکړی دی چې د امیر خان متقي او ډاکټر صاحب ښاغلي غني په عربي اماراتو کې یوه پټه لیدنه ترسره شوې ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د راپورونو له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي راتلونکي، اقتصاد، وضعیت له نړۍ سره د اړیکو او ملي تفاهم پر موضوعاتو خبرې شوې دي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غني په دې ناسته کې د افغانستان د اقتصاد، نړیوال تعامل او د بانکي ستونزو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. په همدې حال کې داسې اټکلونه هم شته چې اشرف غني ښایي د ځانګړو شرایطو تر برابرېدو وروسته بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. شنونکي باور لري چې د اشرف غني احتمالي بیرته راتګ کولی شي په کورنۍ او نړیوال ډګر کې سیاسي اغیز ولري، خو دا هر څه د عملي ضمانتونو، امنیتي ډاډ او سیاسي توافق پورې تړلي دي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت چارواکي څو ځله ټینګار کړی چې عمومي عفوه پر خپل ځای ده او ټولو افغانان کولی شي پرته له ویرې هیواد ته راستانه شي. دا څرګندونې د هغو راپورونو سره تړل کیږي چې د پخواني چارواکو د بیرته راستنېدو احتمالي یادوي. عام ولس بیا وایي که هر څوک هیواد ته راګرځي باید د خلکو ستونزو حل، اقتصاد ثبات او ملي یووالي ته عملي ګامونه پورته شي، ځکه ولس تر ټولو زیات د فقر او بیکارۍ له ستونزو سره کړیږي. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر چارې.